बतर कवायम च सुमरत मगराने बतर कवायम च सुमरत मगराने तनी जमा ले जमा जाने जमा तनी जमा जाने बतर कवायम च सुमरत मगराने ځان ګل او میوه غواړې ځان په لمر بل په سایه کا قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د جاوید ګل مرحوم چې د پښتو فلمانو یو نامتو اداکار و دا زما پر څنګ چې کوم قدرمن میلمه له ما سره ناست دی دا د جاوید ګل مندوخیل مرحوم کشر ورور دی ملک اختر محمد صاحب نو له ملک اختر محمد صاحب سره د جاوید ګل مندوخیل پر فن او پر ژوند باندې مرکه کوو ټولو له مخه زه ملک اختر محمد صاحب ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم اختر صاحب السلام علیکم ستړی وعلیکم السلام عظیم خان صاحب کور ودان چې تا ماته ټایم راکړ او زه تا د دې قابل وسمرلم او زه راغمه چې زه له تا سره دا ستا په مرکه کې کښېنستم او زه دا خبرې کوم نو قدرمن اوسې تر ګردو اول دا کوم شعر چې تا وویلې عظیم خان صاحب په دغه شعر کې واقعي ډېر سبق دی که ځان ګل او میوه غواړې نو ځان په لمر بل په سایه کا نو د دې مقصد مین دا دی چې ګومانه هر کله د میوهدارې درختې خو لمر ته ولاړې دي پل یې ما او تا خورو نو خو دې لمر تر کړ ما او تا په کوټه کې په سایه کې ناست د دې پل خورو ډېر زبردست ستا شعر کور ودان اختر صاحب دا راته وایه چې دا پښتو فلمانو مشهور اداکار د جاوید ګل صاحب دا فلمي لاین ته فلمي ډګر ته دی څنګه لاړې له کومه ځایه لاړې په مختصر انداز عظیم خان صاحب خبره داسې ده چې اول یو کوچنی هسټري به زه لږ تا ته بیان کړم زموږ والد محترم زموږ والد صاحب څلور ودونه کړي وو په څلورو کې د دوو ودو یعنې زموږ مندې چې وې د هغو اولادانو او زموږ د لالا مور او زموږ مور چې وه دا سره جلا دي د لالا او مور سکنی ورور چې دی باسخان نماږي او زما سکني ورونه نور دي زه دریم یم نو دا زموږ هسټري ده زموږ والد صاحب په کراچۍ کې وو موږ تعلیم په کراچۍ کې کړی د تعلیم چې کراچۍ کې وکولی یعنی معنا بیچلر آف آرټس دی ګریجویشن یې وکړي ښه تعلیم یې وکړي له دې ما بعد دی لاړې فلمي اختر صاحب دا راته وایه د جاوید ګل مرحوم صاحب په باره کې چې دی به کله ژوب ته ستاسو کره راغی کور ته به راغی بیا به د خلکو څه ریسپانس و خلک به دله ملاقات له ورتلل که نه ورتلل عظیم خان صاحب خبره داسې ده چې زموږ په پاکستان کې یا اگر سره د ورلډ سطح باندې ته وګورې د شوبیز دنیا والا یا سپورټس والا د کلاړیانو ته یا کھیل والاو ته یا شوبیز دنیا دې ته خلک د دې ډېر فینز وي ډېر خلک وي دې سره ډېر محبت مینه لري نو زموږ ورور چې به کله ژوب ته راغی په یقین ومنه چې لکه نن چې د یو غټ سیاسي لیډر استقبال کاږي یا یو منیسټر له خلک ور روان وي زموږ له ورور سره د خلکو داسې اسرا هم نه وه چې ما ته به څه راکړي خو صرف یو مینه وه محبت و نو دنیا به راتله زموږ بیټک به له خلکو ډکو له ځوانانو به ډکو کالج والا یونیورسټۍ والا د دې په ژوب کې چې کوم عزیزان قریبان وو دا خلک به راتلو له ده سره به ملاقات کولی
او ډیره مینه لرل او د د په وجه باندې زموږ هم خلکو ډیر ریسپیکټ کولی چې دا د جاوید ګل صاحب ورور دی دا ملک اختر محمد صاحب کدا راته وایي ستا ورور جاوید ګل مرحوم صاحب خو اداکارو له فلمي دنیا سره د تعلق ولې نو هغه ستونزې به تاسو ته ګردو ته پته وي د کور له طرفه د علاقې له طرفه د بابا له طرفه د عزیزانو قریبانو له طرفه نو داسې ستونزې و جاوید ګل صاحب ته یا تاسو ته د دې ټولنې له وجې پیښه سوي دي او که نه؟ عظیم خان صاحب اوله خبره داسې ده چې زموږ ژوب ډېر پسمانده علاقه یو بیا ګر سره پسمانده نوم مه ورکوه موږ کټر قبایل یو زموږ والد صاحب خو ګر سره قبایلي سړی و په مرکو کې په جرګو کې دا شان ورته د اوس دا شان خوښول دا کیلو سره یا شوبیز دنیا دا د ذهن نه اکسپټول زموږ والد صاحب پر د باندې واقعي چې ډېرې خوارۍ د دغشي راغی ډېر بوجونه راغو چې کله زموږ والد صاحب خبر سو یعنی دی نو خبر زموږ والد صاحب او زموږ والد صاحب خبر داسې سو چې کله موږ ژوب ته راغو له کراچۍ را شفټ سو او دی راغی له لاهوره هید لراغی دالته ورورته د اوسه یو جمګټه راغه خلک راغو دروازه وټکېده والد صاحب وروتې خیر دی څه کیسه ده یار دلته اکټر جاوید ګل راغلی دی هغه ول جاوید ګل څوک دی زما زوی خو ملک ګل خان نماژي ګل خان نوم دی نو دا جاوید ګل څوک دی هغه ول یا بد فلمانو کې دی مور والد صاحب چې خبر سو په دې ما باندې لالا چې وو ګر سره وګرځېدی لاړی لاهور لاړی او والد صاحب په لاړی لاهور لا ډېر ستړی وکي 3-4 شپې څه هفته ورته تارکه نه کې پیدا راغی بیا لالا 3 کاله شاټ و نه راتلی بوجو پریشر و زموږ والد صاحب یعنی د پښتنوالې په حواله دا کار نه اکسپټولی عظیم خان صاحب بیخي موږ په خاندان کې چپه لګېده والد صاحب ډېره چپه محسوس کوله او موږ بیا دا ځوانان چې وکم دا ورونه دغو لږ هغه ماحول سره موږ سره روان و چې ګمانه بس ټیک دی دا هم یو دنیا ده ودې کوي او نوم به سي ریکارډ به سي دنیا زندگی کې هغه سو هم ډېر پر مخ لاړی ترقي یې وکوله هیرو سو ویلن و بله وه ښه محنت یې وکولی نو که د ده په پښتو فلمانو کې یو داسې فلم وي چې دی په هغه کې ایز مین کرکټر راغلی وي نو هغه که موږ ته بیان کړي عظیم خان صاحب خبره داسې ده چې دا خو زموږ دپاره به بیا داسې وو موږ ځوانان وو زموږ دپاره به ډېره د خوشحالۍ خبره وه چې دی به په فلم کې ډېر ښه رول کې راتلی او بل د یو کار بل هم کولی ما سره دی په رابطه کې و د بول زه داسې کرکټر نه ادا کوم فلم کې خو قسم قسم کرکټرز وي زه داسې کرکټر نه ادا کوم چې هغه زما د قوم په تاوان وي زما د علاقې په تاوان وي زما کرکټر زه کوشش کوم ګډ کرکټر به وي او هلته چې ما ته کله کرکټر ملاوه ډېر فلمان ما د کرکټر بیډ کرکټر له وجې پرېښي دي نو دی راغی په فلمانو کې هیرو راغی لاس په لاس وی مقابله فلم وو د باس پنجه وه زما فیصله وه او بیا به قدرتي خبره وه داسې بیا اردو فلمانو کې قیامت سے قیامت تک ورته د اوس ریمبو نور داسې شانی پلانا دا فلمانو کې دی تقریبا ویلن او هیرو راغی او ډېر ښه شي راغی ماشاءالله د کداور هم وی کدې هم لرلی او هیر سټایل هم برابر وو مطلب بالکل دی فیلډ کې دی چې کوم شي و هغه کې تی تیار و نو دا فلمان د ده راغو دی ښه کامیابه فلمان یې راغو نو زموږ دا به یو د ژوب د پسمانده ورځې یو ترقي وه په هغه ټایم کې نو دا د موږ ته رالاسته قدرمنو کتونکو مرکه په وړاندې بیا یو ملک اختر صاحب دا راته وایه چې ستا ورور خو په فلمي دنیا کې ولی ستاسو ورور له تا سره به په کور کې و نو هغه ستونزې او هغه مسلې خو تا ته ګرد پته سته په آخر کې اخرنی سوال در ځاخه کوم ته د پښتانه و ټولنه ته و دا کتونکو ته و ځوانانو ته کم پیغام ورکول غواړې کور ودان عظیم خان صاحب کله ما خلکو منل یا زما پوهنه چا منله باید چې په دغه ومني چې زما تجربه سوې شوبیز دنیا لکه څوک لاړی د چا زوی د چا ورور د چا تربور د چا قریب هغه شاته پیملی پرېښوه دا دوري د سپیډ دنیا وه دې له زه تللی یم عظیم خان صاحب چې دې کې ریس دی لکه 2 ګوړه 2 اسونه چې سره یې لکې او اسونه ترپاږي یو یې زه به ګټم او بل یې زه به ګټم په دې کې ریس دی ریسک دی
منډه ته کومه ځای ده ته هیروشیما زه به هیرو راځم. نو دې دپاره به دا زموږ ورور چې دی دوري رابطه کاټ و چې دی به کله دلته راغی یعنې کال کې به دی راتلی په کال کې به راغی د عید 2 شپې به یې وکولې 3مه ورځ به دی روان لالا مه کوه شپې وکړه څه لځې 4مه ورځ ما شوټینګ دی او که ما یوه ورځ میس که بس ما ګډ کرکټر لاړی. نو عظیم خان صاحب زه دنیا ته دا ویم خپلو پښتنو ورونو ته ویم ټولې دنیا ته ویم چې له دې فیلډه ځان وګورئ. آرزي نوم ته مه ګورئ دا فیلډ چې دی دا له تاسو دا خپل ګران وروڼه مور پلار دا به له تاسو دا پاتې وي. ګرانو کتونکو یو سوال را څخه پاتې سو هغه سوال له پر ملک اختر صاحب باندې بیا کوم. ملک اختر صاحب دا راته ووایه چې جاوید ګل مرحوم څه وخت پاک باندې ورسېدی څه وخت د خدای په کار سو و خاورو ته وسپارلی. عظیم خان صاحب خبره داسې ده چې الله پاک د پروره ماږي الله پاک د جنت الفردوس نصیب کړي. خبره داسې ده تقریبا اندازاً 15-16 میاشتې مخکې زموږ بای وفات سو په لاهور کې و د بچیان حالت دي. نو د مصر بچی دی یو بچی هغه خلیل رحمان نماږي هغه په لاهور دبۍ کې و. نو موږ چې رابطه سره وکوله د رابطه کوشش دا و چې زه دی په لاهور کې ښخوم زما پلار دی زما والد صاحب. نو موږ د ډیمانډ خاطر له وجې دی په لاهور کې ښخ کړي او په ډېره شاهدره کې هم ښخ کړ چې هغه قبرستان چې کوم هغه ایریا وه ډېر ښه ځای و. نو د ده تدفین موږ په لاهور کې کړی. منو کتونکو دا و ملک اختر محمد صاحب له تاسو سره د جاوید ګل مرحوم پر ژوند باندې خبرې اترې وکړلې. نو که زما دغه ویډیو تاسو په اول ځل ګورئ لایک یې کړئ سبسکرایب یې کړئ کمنټس باندې ولیکئ. نو ستاسو د سپورټ په وجه باندې به موږ تاسو ته ډېرې بهترینه مرکې په تاسو باندې ګورو. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. رخصت الرزاق په مخه ډلۍ ګلو.